د پښتون مشهور اداکار جانداد خان په باره کې تاسو سره یو تازه خبر شریکوم چې نن سبا په سوشل میډیا باندې دا خبر ډیر زیات وایرل دی چې هغه وفات شوی دی. خو د هغه په جنازه کې کوم داسې دردونکي کار وشو چې د هغه ټول ملګري او خپلوان ډیر زیات خفه کړي دي او هغه ته داسې کومه بیماری لګېدلې وه چې هغه د هغه بیماری د وجې وفات شوی دی. که تاسو ځان خبرول غواړئ نو دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ. قدرمنو دوستانو، جانداد خان چې ډیر خلک به پیژني ځکه چې د پښتو په فلمونو او ډرامو کې ډیر زیات کار کړی دی او د خیبر او پی ټی وي په پخوانو ډرامو کې هم ډیر ښه کردار به ادا کولو چې نن سبا د هغه باره کې دا خبر په سوشل میډیا باندې شیر شوی چې هغه وفات شوی دی. دا خبر تقریبا یوه میاشت مخکې هم د هغه په باره کې شیر کېدو چې هغه مړ شوی دی، خو هغه خبر دروغ و. اوس چې کوم خبر په سوشل میډیا باندې چلیږي نو دا حقیقت دی او د دې خبر تصدیق د هغه نږدې ملګرو کړی دی چې هغه وفات شوی دی. دوستانو، هغه ته د خپو بیماری لګېدلې وه چې هغه به د دې د وجې ګرځېدی هم نشو او ډیر زیات تکلیف ورته په یو انټرویو کې هم ویلي و چې زه داسې یم لکه زما خپې چې مړې وي او د خپو د دردونو او د دغه مشکلاتو له وجې هغه د اسلام آباد په یو ښه هسپتال کې علاج هم شروع کړی و، خو دغه علاج یې هم څه فایده ورنه کړه او څو ورځې وړاندې هغه وفات شوی دی. اداکارانو د ده په باره کې څه غمرازي هم نه ده ښودلې چې دا یوه دردونکې خبره هم ده چې خپل ملګري هم د چا د مرګ په باره کې خبر نه خوروي او نه د هغه لپاره د دعا یو پوسټ کوي. نو یقینا چې دا ډیره زیاته دردونکې خبره ده. خو قدرمنو، دا هم د یادولو وړ خبره ده چې تر اوسه پورې د اداکار جانداد خان د مرګ مکمل تصدیق نه دی شوی، ځکه چې ځینو کسانو په دې باره کې داسې ویډیوګانې جوړې کړي دي چې وایي هغوی سره موږ رابطه کړې ده او هغه ژوندی دی او تر اوسه پورې د هغه د مرګ خبر او یا تصدیق نه دی شوی، خو بیا ځینې کسان وایي چې هغه مړ دی. نو قدرمنو دوستانو، تاسو انتظار کوئ موږ به تاسو سره ډیر زر د جانداد خان د مرګ او یا د ژوند په باره کې مکمل معلومات شریک کو او ډیر زر به ستاسو مخې ته دا مکمل معلومات راوړو. مرګ حق دی، هر انسان به د مرګ پیاله څکي. د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. زموږ چینل خان کلیک در سره هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې تاسو زموږ د راتلونکي هر قسم ویډیوګانو نه خبر وساتل شئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله په امان.